السلام علیکم دوستانو، زغر افغان به د نړیوال جام په مهمو سیالیو کې په لوبډله ستر بوج وي. د ملي لوبډلې د پخواني کپتان اصغر افغان په اړه مشوره ده چې ښه کپتان دی، له همدې امله یو شمېر مینوالو په ټیم کې شتون اړین ګڼلو. اصغر افغان رښتیا هم د خرابې کارکردګۍ سره خو په خپلې کپتانۍ د کمزورو لوبډلو په وړاندې د ګټې ښه ریکارډ لري او دا چاره د دې باعث وه چې نوموړي ته په لوبډله کې چانس ورکول سي. له کپتانۍ د اصغر افغان د لرې کېدو سره نور په لوبډله او بیا په ځانګړي ډول په شلاوریزو لوبو کې د هغه د لوبېدو ځای په هیڅ صورت نه جوړیږي، خو د خپلې ملګرتیا او اړیکو له مخې یې د یو ښه توپوهونکي ځای نیولی دی. باور دا دی که چیرې د اصغر پر ځای چپلاس یا حشمت شهیدي ته د لوبېدو چانس ورکول سي، نو نه یوازې به ورسره میډل ارډر پیاوړی سي، بلکې د رایټ لیفټ کمبینیشن چې اوس مهال لوبو کې یو مهم ضرورت ګڼل کیږي هم برابر سي. محمد نبی او د لوبډلې مدیر پلاوي ته پکار ده چې د افغانستان لوړې ګټې په نظر کې ونیسي او راتلونکو خورا مهمو لوبو ته داسې لوبډله وټاکي چې وکولی سي په رښتینې معنا د خپل هیواد استازیتوب وکړي او د هیوادوالو د هیلو سره سم لوبې نندارې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ویسټ انډیز پر وړاندې د نن شپې بریا سره به افغان لوبډله له لوړ مورال سره رسمي لوبې پیل کړي او تمه ده چې راتلونکو څو ورځو کې به خپل چمتووالی لا پسې ګړندی کړي. د یادولو وړ ده چې افغانستان به د نړیوال جام خپله لومړۍ رسمي لوبه د اکتوبر میاشتې په 25مه نیټه له عمان، سکاټلند یا هم د بنګلادیش سره ولري. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.